د ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو قدرمنو لیدونکو او د ولس غږ قدرمنو او عزتمندو اوریدونکو دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سید فضل رحمان صاحب پاچا ستاسې په درانه خدمت کې د زاړه یادونو کلیوالي خپرونو سره حاضر شوی یم. دوستانو خدای وکړي چې موږ سره د دې خپرونو تر پایه ملتیاګانې وکړي او زموږ دغه خپرونې چې تاسې په یوټیوب او په فیسبوک کې ګورئ نو لایک او شیر او بیل آیکن ته وتړئ دوستانو، ځکه چې زموږ دا خپرونه ستاسې په لایک او شیر مخ په وړاندې ځي او موږ تشویقي کړو دې ته چې تاسو ته نوې نوې خپرونې برابرې کړو او آهسته آهسته به نوي پړاو ته داخلېږو. خو د ستاسې په همکارۍ ښه دوستانو دا چې تاسې موږ سره پکې اشتراک کوئ، موږ سره همکاري کوئ دوستانو، ځکه چې زموږ دغه خپرونه چې ده دا ذهني تفریح په خاطر او د ولس د بیدارۍ په خاطر ده چې زموږ ولسونه ډېر کړېدلي در په دغه خاورې په سر شوي دي او بیا هم تاسې ګورئ چې دا موجوده حالاتو کې په ډېرو سختو شرایطو کې پاکستان ته تللي وو، ایران ته تللي وو، هلته یې مقیم شل، هلته چې کله دوی په خپلو خپو ودرېدل د کاروبار ذریعې ځان ته پیدا کړې، نو متاسفانه چې دغه زه اهل کار دغه زه د وخت زمامدارانو دوی ته بیا مشکلات پیدا کړه او هلته یې ورته کورونه ړنګ کړه، هغې ځینې په زور زیتۍ سره راویستل او لا دا سلسله جاري ده په دې خاطر باندې چې د هغې ځینه را روان دي او ستړي خسته کن دي. نو دوستانو الله دې زموږ ستاسې په دې حال باندې ورحمي. د ولس ټي وي یوټیوب چینل او ولس غږ درنو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو تاسو رابولو دې میداني او ولسي سندرې ته. نه موږ کوم خو په یو شک وایه مورې ستا به کوم شک بیا خو به نه ځې که نه چېرته بارمن هغه خو ډوډي راغسې ده او ډېرې میاشتې ده تاسې نه خبرې بیا نه کړو ډوډي به کینسل کړو ډوډي نه ویزه م ختم کړه پاکستان کې به څه کوم واګې یو ټماټر دا به ټکم نورې به سره بایجان او د خوشحالۍ راجونو په دې سندره کې کېده ټیک ته ستا خوښه بس ویزه م کینسل اوس خو مخې اول او جوړې دي وینم ماشاءالله ډېر ځان سنبال کړی دا څه مې ستا دپاره کړي نو نوې مې ځواني ده نوې نوې مې خیالونه دي نوې مې ځواني ده نوې نوې مې خیالونه دي لکه ګوته پې راکاږه یاره چشمو بې دې ګوته پې راکاږه یاره چشمو بې دې نوې مې ځواني ده نوې نوې مې خیالونه دي ګوته پې راکاږه یاره چشمو بې دې ګوته پې راکاږه یاره یو پول که زما بنوي یو پول که زما بنوي تیر نهار به مې آزاد وي مه کوه خفګان هلکه د بلې سیمې لرم सारे कदर लगेगी पब्लिस्टन की गोरा पुट कबीरा का गया कश्मीर में गया कबीरा का गया कश्मीर में गया नबी मिशवानी था नबी ख्याल लगी कबीरा का गया बेटी
د ولزغ او د ولس یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي نور نشو کولی تاسو سره په سټوډیو کې پاتې شو چې بیا د یوه بلې نوې کلیوالي خپرونې او زاړه یادونو خپرونو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم د هغه د متنه زه ډاکټر انجینر سید فتح رحمن صاحب پاچا اجازت غواړم تاسې په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخه